قدرمنو د پښتونخوا وطن د سیلګرۍ په لړۍ کې زه په بېلابېلو وختو کې یوه هڅه کوم چې داسې ولاګز تاسو سره شریک کړم چې زموږ د وطن ښکلاګانې پکې هغه که شانګله ده که تورغر دی دغسې که زموږ سوات دی دا مهال موږ د ښایسته دیر په لور باندې روانو نوابه ستا دیر دی خدای په اباسین لاهو کې زه به په خپلو وینو دیر جوړوم یاد ساته ډېره خوشبختي ګڼم چې د دیر یو ډېر کلک زیرک فکر مشر زموږ استاد اباسین یوسفزی صاحب را سره موجود دی نن به د دیر ښکلاګانې د دې ځای چې روایتي کم خوراکونه دي د دې ځای چې کومه موسیقي ده بیا د دې ځای چې کوم شعر دی د شپې به در باندې مشاعره هم ګورو دغسې د دې ځای لوکل سیتار رباب او چې کوم طبله ده منګې د هغې نه به هم خوندونه اخلو اباسین صاحب سره روان یم دوه په دوه یو اوږد سفر مو وکړو د دیر بېلابېلې ښکلاګانې یوه به درته اباسین صاحب وایي څه دي او څه پکې روان دي ما سره اوسئ چېرته په لکړ په غره راواوړېدو افغان صاحب جی او بیا د چکدرې خوا کې چې د سوات کوم سیند تېر شوی دی په هغې باندې په پل راتېر شو نو چې کله دغه سیند باندې راتېر شو نو دا کوز دیر شروع شي کوز دیر د دغه ځای نه شروع شي کوز دیر د دغه ځای نه شروع شوی دی جی بیا مونږ د چکدرې په کلي او په بازار راتېر شو د هغې نه پس ګلاباد دی د ګلاباد نه پس اوس مونږ د اسبڼ او خانپور سړک ته راوړېدلي یو جی زمونږ ښې اړخ ته چې کوم غر ښکاري دې ته بابرغاښی وایي بابرغاښی بابر باچا چې کله راغلی و جی ملک احمد دې پسې نو په دې غره راوړېدلی و دغه بابرغاښي باندې دې ته بابرغاښی وایي په دې غره باندې تېر شوی و بیا جی جی او په دې غره د پاسه د سکندر اعظم قلعه هم موجوده ده سکندر اعظم چې کومه قلعه جوړه کړې وه جی دا علاقه چې کومه ده په دې کې د هغه مساګه علاقه ده دا کوم ځای کې چې سکندر اعظم په غشي لګېدلی او د دې ځای نه بیا په کټ کې اوچت کړی او هغه ته به خلکو وایي چې ته دیوتا یې جی او سکندر اعظم ورته وایي چې یاره زه خو دیوتا نه یم زه خو بني ادم یم دا خپه مې ډېر درد کوي نو پښتنو هغه د دیوتاییت نه انسانیت ته راکوز کړی ډېر ښکلی هغه هم په دې سیمه کې بیخي هم دا سیمه وه د دې سره نږدې کلی دی هغې ته وایي شمشي خان کلي کې دغه واقعه پېښه شوې وه دلته یو کنده ده هغې ته سکندر کنده وایي یعنې په هغې کې سکندر بیا لږه سټې کړې ده ښه جی زخمي کېدو نه پس بیا هلته څه وخت یې تېر کړی دی بیا ټکور کړی راټکور کړی ده د هغې نه پس بیا په مخ په وړاندې تللی صحیح ده قدرمنو مونږ به مخکې هم ځو اباسین صاحب را سره دی مخکې که داسې کم مهم مقامات راتله یا کم داسې څیزو چې هغه شریکول تاسو سره هغې ته اړتیا مونږ لرله هغه به در سره هم شریکوو مونږ سره اوسئ چېرته افسر افغان صاحب مونږ د کږې ولې نه تېرو کږه وله زموږ یو کلی دی دا کږه وله جی د کږې ولې نه تېرېږو د کږې ولې نه پس جنګو کلی راځي بیا تازهګرام دی بیا کیتیاړۍ ده بیا خانپور دی جی او د مخامخ چې موږ ته کوم غر راځي هغه کې پټ دی پوره ښکاري نه مطلب چې اوس یې موږ کتی شو مخامخ دغې ته بترۍ غر وایي بترۍ جی دغه بترۍ غر چې دی د دې شاته اپر دیر دی یعنې خاص دیر چې دی هغه هم د دغې نه شاته دی او په هغې پسې بیا وروستو د غرونو د سلسلو نه شاته چترال دی او چې ښې لاسته کله موږ ګورو نو د دې غرونو شاته سوات دی د بترۍ غر دغه سلسله په هغه ځای باندې چې ختمه شي نو سوات راځي بیا مخ په دې کنډو باندې د انګرو بابا وایي د انګرو بابا نه اخوا د سوات کابل علاقه شروع کېږي په هغې کې ټیغکو او توتانو باندې او دغه کلي دي نو دغه ځای د دې طرف ورته یو سړک وراوړېدلی دی او چې کله هغه زموږ په دې وطن باندې هغه بلا نازله شوې وه زموږ د سوات خلک په دې لاره راوړېدلي او دا کلي چې دي دا ټول دوی ورته ډوډۍ او بو په لاس ټول ولاړو د سړک په دې غاړه ورته په قطارونو کې خلک ولاړو د دې کوز دیر دا خلک دینزو دا خلک چې دي دوی ټول ورته ولاړو اوبو او خوراک په لاس ښځې در ورته ولاړو ډېره لویه خبره ده اباسین صاحب دا راته ووایي د دې دیر دا لینک روډس چې دي بیا د دې د تعلیم څه دلته پوزیشن دی د زنانو تعلیم د نارینهو په دې باندې هم لږ رڼا وغورځوئ په د نواب صاحب په دور کې خو په تعلیم پابندي وه ښه او هغه چې
کله تللی دی د هغې نه پس دیر په تعلیم کې ډېر مخکې روان دی بلکې تاسو یقین وکئ چې هر کال د اسلامي کالج په میرټ کې زه ګورم نو د 13 نه په ټاپ 100 کې د 13 نه زیات دیر خلک ډېر ښکلی او بله دا ده چې د زنانو تعلیم هم ښه سکولونه ښه کافي شته په دې غرونو کې هم ځای په ځای شته البته دا ده چې ځینې ځایونو کې استادان ډیوټي سمه نه کوي نو د هغې دپاره پکار ده چې صحیح حکمت عملي جوړه شي دا د مشاعرې بینر لګېدلی جی او قدرمنو دا هغه مشاعره ده کومه چې به ماښام د دې نه باسین صاحب ته راته ووایي چې دا شیبو کې موږ اوس چېرته رارسېدو دا موږ د کتیاړۍ نه راتېر شو او اوس د خانپور علاقې ته راننوځو دا مخامخ بس دې ځای نه د خانپور سیمه شروع کېږي دا هغه ټاټوبی دی چېرته چې تاسو خړپوڅې کړي دي چېرته چې تاسو سترګې غړولې دي په لینده باندې مې په دې ونو کې ډېرې مرغۍ ویشتې دي په دې غرونو کې مې ډېر ښکارونه کړي دي په دې خوړونو کې مې ډېر لامبلي دي او بس همدا زما هغه علاقه ده چې زه پې هم ناز کوم او الله دې وکړي چې په ما هم ناز وکړي امین امین خوشحاله اوسئ قدرمنو دا خانپور د لوی اباسین صاحب کلی هم دغه دی دلته یې خړپوڅې کړي دي مخکې به ځو موږ سره اوسئ د دغه ښکلاګانو نه به خوندونه قدرمنو زمونږ چې کوم د دیر د ښکلاګانو او د سیلګرۍ لړۍ ده دا شیبې مونږ یو کلي ته رارسېدلي وو مشران هغه ناست دي ګپې شپې شروع دي او اور چې بلیږي لوګی خیږي دا بېلوګي لمبې زما د زړه نه ځینه نو مشران مشغولا کوي مونږ خوند اخلو دا دیر دی دا ښکلاګانې دي مونږ سره به اوسئ نورې ښکلاګانې درته د دې سړي به څومره مجبوري وي کوي چې یو سړی د چا نه سوال د ښار په منځ کې واه 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 ډېر ښه شعر دی د دې سړي به څومره مجبوري وي کوي چې یو سړی د چا نه سوال د ښار په منځ کې او هغه خو به یوه ورځ په ښار کې نه شوه تېرولی هغه خو به یوه ورځ په ښار کې نه شوه تېرولی هغه به ګوری سنګ تېروي کال د ښار په منځ کې او بیګا مې څه ښایسته ستا جیبه شان خوب لیدلی بیګا مې څه ښایسته ستا جیبه شان خوب لیدلی مې ګودر ډېر او ټال د ښار په منځ کې او قسم د باچا خان په جلال وخوړو یو بیګا مې څه ښایسته ستا جیبه شان خوب لیدلی بیګا مې څه ښایسته ستا جیبه شان خوب لیدلی مې ګودر ډېر او ټال د ښار په منځ کې قسم د باچا خان په جلال وخوړو یو ښکلي قسم د باچا خان په جلال وخوړو یو ښکلي د خلقو یې راولړزو جلال د ښار په منځ کې او نسیمه سودایي به شي سودا به دې ونه شي نسیمه سودایي به شي سودا به دې ونه شي ته غواړې کلیوال حسن او خال د ښار حبیب صاحب وی چې افسر افغان ډېر د لرې راغلی دی حبیب صاحب ستا دی د سترګو اشارې وي که د چړو په څوکو تګ وي را به شمه زه هم یوسفزی یم او ما هم خپلې د دې ټولنې برخه ما وګرځوئ ځکه چې زه تاسو سره یقینا اعلان کوم ستاسو د مینې تر ټینګې نه یم په تاسو ټولو باندې مین شوم یو څو شعرونه د قیس صاحب په اجازت باندې او حبیب صاحب ترې ډالۍ وي چې یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او رقیب نه غاړې وځم نو یار به پې وهم رقیب نه غاړې وځم نو یار به پې وهم نولی به داسې پوه کړم چې خامار به پې وهم رقیب نه غاړې وځم نو یار به پې وهم نولی به داسې پوه کړم چې خامار به پې وهم او کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم او زما د وسایلو غله زما اتل غدار کړي ملنګ را پارېدلی دی سرکار به پې وهم د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې د ستار به د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې د ستار به پې وهم او اباسین صاحب
افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک به په کار راولم اخبار به پرې وهم بیخي تازه شعرونه د یاباسین صاحب بیګا مې لیکلي دي او ترنم کې کوشش کوم خپلا معصومه تنهایی میں سمعو منزلا خپلا معصومه تنهایی میں سمعو منزلا د یو بلوزا جدائی میں سمعو منزلا د یو بلوزا جدائی میں سمعو منزلا جلال آباد کی د بابا په څلی اوجړېد वाह 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 جلال آباد کی د بابا په څلی اوجړېدم د خدمتګارو باچائی میں سمعو منزلا د خدمتګارو باچائی میں سمعو منزلا د یو بلوزا جدائی میں سمعو منزلا ستا دروستی پیغام لومبه تورې مې بیا بیا خپل کو ستا دروستی پیغام لومبه تورې مې بیا بیا خپل کو دغه نیمګړې اشنایي مې سمعو منزلا دغه نیمګړې اشنایي مې سمعو منزلا د یو بلوزا جدائی میں سمعو منزلا عباسین صاحب د اجدها کومې کې واوښته مشین د خندا د اجدها کومې کې واوښته مشین د خندا د ژوند اخیرا رڼایي مې سمعو منزلا د ژوند اخیرا رڼایي مې سمعو منزلا د یو بلوزا جدائی میں سمعو منزلا ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ